دغه څارنوالان غیر مسلکي بولي دا د خپل خبره ده، مګر د موږ دوه قوانین حد اقل دوه قوانین دا مسلکي کسان بولي، دا حقوقدانان بولي. یو د څارنوالۍ قانون، د څارنوالۍ قانون وایي هر هغه څوک چې په څارنوالۍ کې 10 کاله کار وکړي، یعنی غیر مسلکي څوک یا داسې هغه څوک چې د حقوقو یا شرایطو نه خلاص وي، د 10 کاله نه وروسته دی کولی شي څارنوال شي او د څارنوال په حیث کار وکړي. دا یوه مسله. دوهم موضوع د انجمن وکلای مدافع یا د مدافع وکیلانو د انجمن قانون، هغه دوی د مسلکي حقوقدانانو په حیث پیژني، په دې معنی چې دوی ته د وکالت دفاع د جواز د ورکولو تجویز کوي. یعنې په دې حساب د دغه جناب دغه حکم صادر کړی دا کاملا غیر قانوني ده. څارنوالانو ته باید نور تکلیف ورنه کړل شي. څارنوالان باید هماغه لکه څنګه چې دي په خپلو چوکیو باید پاتې شي او خپل کار وکړي. نو په دې حساب د دې مشاور صاحب دغه امر کاملا غیر قانوني ده. داسې قانون نشته چې ده ته یا کوم بل مقام ته اجازه ورکړي چې د دولت له هغه مامور نه چې هغه هلته 10 15 20 2 کاله کار کړی او بیا ترې نه امتحان واخلي او ورته بیا ووایي چې ناکام شوی او دی بیا وباسي او معذور یې کړي له کار نه. داسې کوم قانون نشته. نو د ما توصیه ده ته دا ده چې دی د افغانستان قوانین ډېر کلک ولولي، د افغانستان د قوانینو سره د افغانستان د حقوقي نظام سره ځان اشنا کړي. زه د افغانستان د حقوقو د طالب العلم په حیث د یو پخواني څارنوال په حیث له دغو خلکو سره خپل ملاتړ اعلانوم او زه د دوی په خدمت کې یم. که چیرې ضرور شي زه کولی شم چې د دوی قضیه محکمې ته وویسم. په خپله وکیل مدافع یم، ما سره د دفاع د وکالت کارت ده، زه د دوی قضیه محکمې ته هم وړی شم.